السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو قدرمنو لیدونکو، په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک زوړ پیج ډیلیټ کړو او له فیسبوک څخه یې لیدل. ویډیو خورا اسانه ده، خو تر پایه راسره پاتې شئ او دغه ویډیو پوره وګورئ. ښه، د هغې لپاره به تاسو راشئ، په فیسبوک به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخیستم، هغه پیج به راخلاص کړئ چې کوم پیج غواړئ تاسو ډیلیټ کړئ. را به شئ په خپل د پروفایل به ورته کلیک واخلئ او دلته به راشئ، هغه پیج به کنورټ کړئ کوم پیج چې تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ. مثلا زه خو اوس دغه یو پیج غواړم چې ډیلیټ کړم، دغه یو پیج غواړم چې ډیلیټ کړم. را به شئ په دې به ورته کلیک واخلئ. زه خو له اوله لاګین شوی یم او تاسو به بیا راشئ، بیا به دلته په دې دریو خانو به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې دریو خانو ورته کلیک واخیستم، لاندې به تاسو راشئ، دلته تاسو ته ښکاري سیټینګ، په دې سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سیټینګ ورته کلیک واخیستو، بیا به راشئ، بیا به تاسو په همدې سیټینګ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې بیا هم په دې سیټینګ ورته کلیک واخیستو، را به شئ، دلته به تاسو ولټوئ کنټرول به ولټوئ. راځم اکسس اینډ کنټرول ومو لیدل، تاسو ته اکسس اینډ کنټرول په لاس درځي. کله مو چې اکسس اینډ کنټرول باندې کلیک واخیستم، دلته تاسو ته درې خبرې راځي. ډي اکټیویټ پیج، یعنی پیج غیر فعال. اوس موږ مهال دغه پیج چې دی غیر فعال دی. ان پبلش پیج This is temporary. Only you and people who manage a grand scale will be able to see read this page. You can publish this page again anytime. Deactivate کې خو صحیح وي، خو په دې کې بیا خپل پیج پټ کیږي، یعنی ستاسو له سرچ څخه هم پټ کیږي دغه پیج. او په دې دریم یو کې تاسو ته ښکاري چې ډیلیټ پیج. کله چې په دې ورته کلیک واخیستئ، را به شئ، په دې به ورته کلیک واخلئ او بیا به په دې کنټینیو ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو څخه یو څو پوښتنې کوي. Before you delete, we may be able to help. موږ کیدای شي له تاسو سره کومک وکړو. Tell us why. ولې ډیلیټوئ؟ I spend too much time on Facebook. په فیسبوک زیات وخت تیروم. I have privacy concerns. یعنی پرایوسي تاسو سخته ده، د دې ته زه د اندېښنې وړ یم. I don't feel safe on Facebook. په فیسبوک باندې ښه احساس نه کوم. This page was hacked. دا پیج چې دی له ما سره دا هیک شوی دی. I don't find this page useful. دغه پیج ما دپاره ګټور نه دی. لومړی یې ورته انتخابوم چې زما په فیسبوک باندې ډېر ټایم ضایع ده. بیا به راشئ په دې کنټینیو به ورته کلیک واخلئ او بیا به هم تاسو راشئ په کنټینیو به ورته کلیک واخلئ. دلته له تاسو څخه پاسورډ غواړي. هغه پاسورډ به ورکړئ چې تاسو کوم خپلې آی ډي ته ورکړی وي. راځم اوس زه دلته هغه پاسورډ ورکوم. مثلا ښه، پاسورډ مې ورکړه او په کنټینیو چې ورته کلیک واخلئ، نو زموږ پاسورډ خو داسې وایي چې غلط دی. ښه، کله مې چې هغه پاسورډ ورته ورکړ او په دې ځای کې مې په کنټینیو ورته کلیک واخیستو، نو تاسو پیج به په مکمل ډول ډیلیټ شي. تاسو پیج بیا بالکل ډیلیټ کیږي. ومو لیدل ډیلیټ پیج. کله مې چې په ډیلیټ پیج ورته کلیک واخیستو، ډیلیټ پیج مې چې ورته کلیک واخیستو، ستاسو دغه پیج به هم د فیسبوک سره ختم شي، له هر چا سره به دغه پیج ختم شي. البته که ملګري وي، که فالوورز وي او که هر څوک وي. سیشن ایکسپایر پلیز لاګ ان اګین. تاسو به وینئ زموږ پیج په مکمل ډول ډیلیټ شو، هم د فیسبوک سره او هم زموږ په پروفایل کې. راځم په خپل پروفایل ورته کلیک اخلم. ومې لیدل زموږ سره هغه پیج نشته کوم چې لومړی یې شتون درلودو. نه دلته شته، دا خو زما اوسنی پیج دی او دا زما آی ډي ګانې دي، صحیح ده. هیڅ چېرته هم شتون نه لري هغه پیج. نو په دې طریقه سره کولی شئ تاسو د فیسبوک څخه پیج ډیلیټ کړئ. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. تر بلې ویډیو راسره پاتې شئ. مننه.